تقوا د الله نه یره کول پرهیزګاری کول. نن منګه په دې خطبه کې د تقوا د هغې حقیقت، د تقوا اهمیت، د ای تعریف هغه به ذکر کوي ان شاء الله تعالی. آینده جمعه کې به ان شاء الله بیا د تقوا ثمرات او د تقوا فائدې هغه به ان شاء الله ذکر کوو. تقوا په جندل پکار دی. تقوا څه ته ویل کیږي؟ امام فیروز آبادی مشهور عالم دی د لغت، خپل کتاب القاموس المحیط فی اللغه پای کې ذکر کړی دی. تقوا ویل کیږي اجتناب کل ما فيه ضرر وهو المعصیة والفضول. ځان ساتل د هر هغه شي نه چې انسان ته ضرر ورکوي، چې ګناه ده او فضولیات دي، عبثیات دي، چې فضولیات او عبثیات باغی باندې د انسان وقت ته ضرر رسیږي. امام حلیمی رحمت الله تعالی علیه هغه فرمایي حقیقت التقوى فعل المأمور به والمندوب الیه. حقیقت د تقوا اصل کې دې ته ویل کېږي کم سبانه چې مونږ ته الله حکم کړی دی، کم سبانه رسول حکم کړی دی، کوم خبره ته الله او رسول ترغیب ورکړی دی، هغه له عملی جامه ورکول او هغه کول. و اجتناب المنهی عنه والمکروه، کم څه چې الله ته منع کړی رسول ته منع کړی داین ځان ساتل، او کم شی چې بد ګڼل شوی دی په شریعت کې داین ځان ساتل اصل کې تقوا دې ته ویل کېدلی شي. دا خو تعریف اور تقوا اهمیت د تقوا وګورئ چې تقوا څومره اهمیت لري. الله رب العالمین قرآن کریم کې په تقوا باندې ډېر زیات اوامر ذکر کړي دي. یو آیت کریمه دا الله فرمایي یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. ای ایمان والو د الله نه ویریږئ په حق یې سره، او تاسو له مرګ نه راځي مگر په داسې حال کې تاسو له مرګ راشي چې تاسو مسلمانان وئ. حق تقوا څه ته ویل کېږي؟ امام حاکم المستدرک کې د عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه قول نقل کړی دی. هغه فرمایي حق يرد الله نه دادا ان يطاع فلا يعصى، چې د الله به اطاعت کېدلې شي دا به نافرمایي نشي کېدلې. وان يذكر فلا ينسى، الله به همیشه یاد ذکر به کې الله به نه رکې. وان يشكر فلا يكفر، د الله به شکر ادا کې د الله به ناشکری نه کې. دا درې صفات چې کله پتا کې جمع تا واقع الله نه حق ير وکلا. عام خطابم کوي سورۃ النساء کې الله د جاهلیت پر رسمونو باندې رد کړی دی. د جاهلیت چې کوم مظالمو ظلمونو د زنانو په باره کې د یتیمانانو په باره کې ای باندې سخرت کړی دی. آی کې ابتدا کې وایي یا ایها الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحده. اے خلق د الله نه ویریږئ، خپل رب نه ویریږئ، هغه ذات چې تاسو د یو نفس ته پیدا کړی وي. وخلق منها زوجها، د دغه نفس سے دغه بیبیم پیدا کړی دا. بل آیت کریمه کې الله فرمایي واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام. د الله نه ویریږئ هغه ذات چې تاسو د په نوم باندې یو بل سوال کوئ او صله رحمی قطع کول لای ځان وساتئ. دارنګ الله یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سدیدا. اے ایمان والو ویریږئ د الله نه او حق وینا کوي، نو برابر وینا کوي، سیده وینا کوي. دای فائدہ ذکر کوي یصلح لكم اعمالکم، ستاسو اعمال به الله تاسو له قبول کی. ويغفر لكم ذنوبکم، گناہونه هم ته معاف کی. دارنګ دا خطاب د ټولو خلکو ته شه مخکنی او رستنی. تقوا دومره اهم شی دی، مخکنی خلکو ته هم د امر شی، رستنو خلکو ته هم د امر دی. الله فرمایي ولقد وصينا الذين اوتوا الكتاب من قبلكم واياكم ان اتقوا الله. الله یې موږ کلک حکم کړو خلکو ته چې مخکې ایت کتاب ورکړل شوی دی
یہود و نصارا ایتم دا حکم دے وَإِيَّاكُمْ وَتَاسُمْ دا حکم دے ان اتقوا اللہ چد اللہ نویری گئی دا تقوی حکم تمام انبیاء تشوے دا تقوی حکم تمام انسانیت تشوے مخکنی اور رسنی طول تدغا حکم شوے دے ان اتقوا اللہ دا اللہ نیر کوئی انبیاء علیہم السلام ایم چکل دعوت کرے خپل قوم تا ہر یو نبی پا خپل دعوت کے خپل امت تویری خپل قوم تویری دا اللہ نویری گئی دا بنیادی سبب دا اصلاح دا معاشرے دا پارا دا انسانیت دا فلاح دا پارا بنیادی خبر ہوا ذکر تمام انبیاء علیہم السلام دائی پا دعوت کی دائی پا بیان کی دائی پا نصیحت کی امر دا تقوی دے نوح علیہ السلام اغم خپل قوم تویریو زما تابیداریو کئی فاتقوا اللہ واطیعون دا اللہ نویری گئی زما تابیداریو کئی ہود علیہ السلام دا پا الفاظ کم دقر آگریو فاتقوا اللہ واطیعون صالح علیہ السلام ویریو فاتقوا اللہ واطیعون لوط علیہ السلام ویریو فاتقوا اللہ واطیعون عیسیٰ علیہ السلام ویریو فاتقوا اللہ واطیعون ہر یو نبی دا پا دعوت کی دا الفاظ شاملو فاتقوا اللہ واطیعون دا اللہ نویری گئی سماعت تابیداری وکئی دا الفاظ انبیاء خپل دعوت کی ولی ویل لیکن راست داو چھ دا انسان فلاح دا انسان کامیابی دا معاشر اصلاح دنیا آخرت کی فلاح چی حاصلے گی دا اللہ پا یربانی حاصلے گی و پا تقوابانی حاصلے گی دا طول انبیاء ام دقا وسیعتو زمانگ نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ام پا خپل وسیعت کی ام پا خپل دعوت کی دقا ویلیو عرباز ابن ساریہ رضی اللہ عنہ دے فرمائی وعدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ روایت کی داس سے راغلی صلی بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح منگتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سحر منزکو فوعدنا موعدتا بلیغتا ظرفت منها العیون ووجلت منها القلوب منگتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سحر دمانزن رستا بیا وسیعتو کو داسی نصیحت راتو کو داسی واعظ راتو کو دیر بلیغ واعظو چدائی دو وجن استرگن ووخ کلاڑے زنویری دل فقلنا کانها موعدت معدعین گوئے کہ یا رسول اللہ دا خود رخصتانی نصیحت تے رات احکار یا رسول اللہ تزمنگ رخصتے گی تزمنگ نتلو علی فاوسنا یا رسول اللہ منگ تا وسیعت وکا ستاخری حالات معلومی گی منگ تلگ وسیعت وکا خیر وسیعت التم چی نبی خبر کڑی الفاظ سو اوسیکم بتقوی اللہ زتاست وسیعت کم چل اللہ نبی رے گئی تقوی اختیار کی پرہیزگاری اختیار کی امام ابو داود دا روایت نقل کرے قل سنن کی امام ترمذی نقل کرے دے ابو ماما رضی اللہ عنہ دے فرمائی وہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پا حجت الوداع کی خپل اوخوا جدعان میو پائبا نکل کیناستو دلوی اختر روز دا او آخری حج دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او بے آواز اچت کو خلق ازان تا متوجہ کلو او خلق تیویل الا تسمعون تاسو خبر ناو رئی بے ادرے کر تیویل الا لعلکم لا ترون بعدی الا لعلکم لا ترونی شاید چی تاسو مادہ دین رستوی ننی ایو روایت کی سر اغلی دی الا لعلکم لا ترونی بعد عامکم هذا خبردار شاید چی زما استاسو آئندہ کال کی ملاقات ونشی زما استاسو لیدل قتل ونشی ددی کال نروست کیدے شی تاسو ما وینا نئی یو سڑی پا کیویل ویل یا رسول اللہ چی کیدے شی آئندہ کال کی منگتا ویننو منگتا چا حکم وکا منگتا چا نصیحت وکا نبی صلی اللہ علیہ وسلم حجت الوداع کی د ټول صحابہ کرامو په مخ کې 1,40,000 صحابہ کرام پای کې یو پیغام پرې خودو اغي تم پرې خودلې مونږ ټول ته پرې خودلې پای کې الفاظ دا ویلو خلق ته ویلو اتقوا الله ربکم دلا نویری گئی چستا سرب دې وصلوا خمسکم پنځه منځونه کوي وصوموا شهرکم میاشت رمضان دا غیر و جنی سی وعدو زکاة اموالکم او دا خپل مالون زکاة ادا کوئی واطیعو دا امرکم کم چستاسو کمرانان دی
کم چې ستاسو خلفا دي مشران دي دای خبره منئ تدخلوا جنت ربکم د خپل رب جنت ته داخل شئ. آخری حجۃ الوداع کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت رسا امر کړی دی اتقوا الله ربکم د خپل الله نبی لري چې رب ستاسو دی. ابو هريره رضی اللہ عنہ دے فرمائی یو پیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائل من یاخذ عنی هؤلاء الکلمات فیعمل بهن او یعلم من یعمل بهن څوک دې چې دا څو کلمات زمانه زده کی او په دې باندې عمل وکي او هغه چاته وخی چې څوک په دې باندې عمل کوي. ابو هريره فرمای ما ویل یا رسول الله زبدن ازدکم ما تی وی وزبد خبر ازدکم. نبی صلی الله علیه وسلم د ابو هريره رضی الله عنه الله سره وریو او بیا وته داسې شمار کړي 15 خبره وته وکړي. یې وته دا ویل اتق المحارم تكن اعبد الناس حرام نزان ساتا تب ډیر عبادت گزاره غټ عابد اکسته چې هغه حرام نزان ساتي. زموږ مخکې ما تاسو ویل تقوا بنیادی یو اصل له چې پای سره د معاشري اصلاح کېدلی شي. نن منګ حرام خوري ولی کو منګ پردي حقونه ولی خورو اصل کې تقوا په من کې نشته. کچا سره خپل آخرت غم ور سره وي څوک د الله له عذابونو یریدلې د آخرت د شرم نه یریدلې آخرت کې حساب کتاب نه یریدلې دبر خور حق نه نیولې دبر ترور حق نه نیولې دو پردے حق نه نیولې پردے ځمکه باندې به د غصب نه کولې قبضې به نه کولې رشوت به نه خوړلې نور محرمات به نه کولې. خو اصل کې تقوا کمې ده جو هر سړی نه ترنده جوړ شوی دی هر سړی د بل مال خوري هر سړی نه نن یو د شرمخ پشانتا قوی را لګي کمزورې خوري اصل تقوا نشواله دی. غټ عبادت گزار چاته ویلې کی غټ عبادت گزار دیته نه ویلې کی مخکې سب کې ناشته تسبیح مړی او د خور حقیم نیولې دی د ترور حقیم نیولې دی پر دې حق نه ور کوي دیته چرته معابد نشي ویل کېدلې دا منافقت دی چې ته مخکې سب کې ناشې تسبیح مړی او خېټه ټول د حرام ورل کړه اډ حرام خوري زمانو دایتا عبادت گزار نه ویل کی اسی غاملۃ الناصبہ هندوستړ والله ناراضه حرام هم خوري او مخکې سب کې ناسي حرام هم خوري قرآن ته ناسي. تكن اعبد الناس حرام نزان ساتا غټ عبادت گزارته اصل کې حرام نزان ساتلی دا ماتا بنئ ګوره چې مونږ پرېدا منز با ام کې عبادات په نور ام کې لیکن غټ عبادت گزار به علی چې کله حرام و نزان وساتي. اتق المحارم تكن اعبد الناس بیا وتوي ورطا بما قسم الله لك تكن اغنى الناس. الله چې صدر کړی دی پای باندې راضی شه ته ډیر مالدار د خلکو نه ته مالدار ځان حسابه الله کم صدر کړی په قوانه راضی شه نور مزید مطالبه مکوا سچ الله در کړي پدې خوشاله شه شکر ادا کړ الحمدلله خپل خرم او خپل اسکم بل چاته محتاج نه ورضا بما قسم الله لك تكن اغنى الناس غټ مالدار وته چې د الله په تقسیم باندې راضي شي. او درې متویل واحسن الى جارك د خپل گاونډي سره احسان کوا تكن مؤمنا تب مؤمنی اصل مؤمن هغه چې خپل گاونډي سره احسان کوي گاونډي دا نه تنگ نه دی. زمانو بعضی اوقاتو کې من غیر شعوري طریقې سره هغه کارونه کو چې زما گاونډي په خپکیږي خدای انصاف دا موږ خپل ځان نه وانغست اصل کې موږ به انصاف اخلو د خپل ځان نه. ته په خپل باندې سوچ وکړه ستا په گاوند کې یو سړی اوسېږي او کم گاونډي چې هغه داسې یو کار کوي چې ته پې خفه کېږې هغه کار ته مه کوه که نه. ګاونډي چې ستا د کور مخه ګنده کوي ته پې خفه کېږي که نه خفه کېږي ته هم د ګاونډي د کور مخه مه ګنده کوه که نه. دارنګې ګاونډي هغه ستا په دې غلط حرکاتو باندې خفه کېږي ډول سورنا ته لګېد ته خفه کېږي که نه خفه کېږي ته هم مه کوه دا کار که نه. انصاف په اصل کې موږ د خپل ځان نه اخلو. ګوره دا ایمان مسله ده. واحسن الى جارك تكن مؤمنا
گاونډي سره احسان کوه ته مؤمن ثابتېدلی شي. د ایمان نښه دا ده چې سړی د گاونډي سره احسان کوي. او څلورم ورته وایي واحب للناس ما تحب لنفسک تکن مسلما. مسلمان د پاره هغه څه خوښوه چې کوم ځان د پاره خوښې ته به مسلمان حسابېږي. دا اسلام ظاهري اعمال هغه دا دي چې مؤمن د پاره هغه څه خوښ کړه چې کوم ځان د پاره خوښې. دا جمله ډېره وسیع جمله ده، ډېر څه پکې الله یې ښودلي. د رسول جوامع الکلم دي، د نبي هغه خبرې دي جوامع الکلم، الفاظ مختصر، مقاصد پکې ډېر زیات دي. او هسې په ایمان یې ووایي دا فکر چې زمونږ جوړ شو چې زه ور خپل مسلمان د پاره هغه څه خوښوم چې کوم ځان د پاره خوښوم، معاشره به خرابه شي. معاشره چرته هم نشي خرابېدلی. زه دا خوښوم خپل ځان د پاره، ځان د پاره زه دا خوښوم که نه. زما دې سړی قدر کوي، زما دې سړی احترام کوي، زما مال څوک نه خوري، زما خور او لور ته څوک نه ګوري، زما بېعزتي څوک نه کوي، زما مال څوک نه اخلي. دا ټول موږ ځان له خوښو که نه خوښو؟ بل مؤمن د پاره خوښ کا، قسم په الله معاشره ټیک ټاک ده. خو معاشره چې خرابه ده اصل کې بدې خرابه ده. ځان د پاره عزت خوښوم، بل د پاره عزت نه خوښوم. خپل لور او خور ته د بل چا نظر نه منم، لیکن زه به بل ته ګورم، خیر دی، بل ته به زه ګورم. زمانو زمونږ اسلام هغه دا دی چې مسلمان د پاره باید څه خوښو چې کوم د خپل ځان د پاره خوښو. او بیا ورته فرمایي پنځمه خبر ورته کوي ولا تکثر الضحک فإن کثرة الضحک تمیت القلب. ځان د ډېرې خندا نه وساته. ټیک د خندا کولی شي، لیکن کثرت د ضحک، ډېرې خنداګانو ځان وساته، ځکه ډېره خندا زړه وژني. زمونږ زړونه سخت هم په دې وجه دي، زمونږ زړونه مړه شوي هم په دې وجه باندې دي چې د حد نه زیات موږ خنداګانې کوو، تجاوز کوو. سلمان فارسي ویلي که نه، ویلې څو کسان دي زه ورته ډېر تعجب کوم. یو کس ته ډېر تعجب کوم چې هغه په بړق بړق باندې خاندي، ده ته پته نه چې الله نه خوشحاله دی که خفه دی، ده ته هېڅ پته نشته دی. امام ترمذي رحمه الله دا حدیث نقل کړی دی. شیخ البانی رحمه الله ویلي اسناد حسن. د دې حدیث سند چې کوم دی حسن دی، حسن روایت دی. زمانو اصل کې د تقوا حقیقت یو شاعر په خپل شعر کې ذکر کړی دی. شاعر په خپل شعر کې وایي خل الذنوب صغیرها وکبیرها فهو التقى. واړه ګناهونه پرېږده، غټ ګناهونه پرېږده، امبسای د تقوا ویل کېدلی شي. واصنع کماش فوق کارو کاغذ واصنع کماش فوق ارض الشوک يحذر ما يرى. او داسې کار وکړه لکه څنګه چې په یو ځمکه ته روانې، په دې ځمکه باندې ازغي غوړېدلي دي، غني دي پکې، لاندې ازغي دي پکې. داسې کار وکړه لکه څنګه چې یو سړی په هغه ځمکه باندې روان دی چې لاندې ازغي هغه پکې ډېر زیات پراته دي. او دې احتیاط کوي چېرته په دې خپه کې یو ازغی رانړل شي. احتیاط نوم دی د تقوا. خیال کوه چېرته داسې عمل ته نه ونه شي چې الله پرې ناراضه شي. اصل تقوا دغه ته ویل کېدلی شي. علي بن ابي طالب رضی الله عنه ته روایت منسوب دی. علي بن ابي طالب رضی الله عنه هغه فرمایلی، هغه ویلي تقوا سره هي الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والاستعداد ليوم الرحيل والشفاء والقناعة بالقليل. تقوا ستویل کی اصل کی تقوا دې تویل کی الخوف من الجلیل، د رب العالمین چې عظیم ذات ته دغه نه یره کول، والعمل بالتنزيل قرآن باندې عمل کول، والاستعداد لیوم الرحیل او د ورځ د سفر د پاره ځان تیارول چې زمونږ یو ورځ سفر دی، مونږ به ټول د دې دنیا نه رخصتېږو، دای لپاره ځان تیارول. زمونږ نن مونږ چې یو سړی نږدې سفر وکړو، که مونږ د نږدې علاقو ته ځو چې په ګاډي کې قرته مونږ صرف ځو، لاول مونږ خپل جب ګورو، په دې جب کې زما سره دومره کرۍ شته چې زه پرې ورسېږم که ونه رسېږم. هغې لپاره بیا زه قرض هم کوم، بل نه مرالمه، بل چا نه مرالمه، خپل جب هم ګورم. لیکن هغه اوږد سفر، نه ختمېدواله سفر، هغه نه ختمېدواله سفر، هغې لپاره زه تشتو روان یم، هغې لپاره به زه انسان سره نه وړم. والاستعداد لیوم الرحیل، هغه ورځ چې د سفر د هغې لپاره ځان تیارول. والقناعة بالقلیل،
په لک شی باندې صبر کول او په لک سبانه چې الله درکړي پای اکتفا کول اصل تقوا دالا چې الله لک څه درکړي په دقه باندې اکتفا کول ډیر څه مغواړه ولی دنیا کې به اور ډوبېږي به د آخرت تیارې پاتې کیږي دیو جن صحابه کرام چې کوم واغیر سي ډیر زیات پر دنیا کې نه ورنه وتل وره هغه غم د آخرت سره ور سره چې سړی په دنیا کې ډیر ورنه وځي هغه عبادت کولی شي هغه عبادت ته وسګاریږي هغه تلاوت ته وسګاریږي قران کریم تناسه ته وسګاریږي د شپې پاتې دوه هغه وسګاریږي هغه چرته نو وسګاریږي دنیا په کارونو کې ستړی ستو معنا پلک باندې وي صبر کوي پلک باندې اکتفا کوي زمونږ د اصل کې حقیقت د تقوا ده نه الله څومره امرونه کړی په قران کریم کې د تقوا متعلق بار بار وي اتقوا الله د الله نبی ریږي د الله نبی ریږي تقوا اختیار کوي تقوا سره ګناهونه پرې دی د الله اوامر د رسول اوامر وخت په وخت باندې څنګه هغه وي اق شانتي ادا کوي دغه تقوا ویل کېدلی شي زمونږ رواج تقوا دا نه چې بس سړی به صرف تسبیح اړي خاص قسم جامې باغوندي پټکې به والی بل شی به کړی نه زمونږ تقوا هم دغه چې ما تاسو ته ویلو ځان د ګناهونو ساتل فضولیات او ځان ساتل او د الله او د رسول خبرې چې کوم دی امن هودل دا تقوا دا اهمیت د تقوا مون بیان کو